زیاته بیماره ده. ډېره زیاته بیماره، دونه ټوخېږي، ټوله شپه ټوخېږي. رومات زه څه وکړم؟ زه ځان له روټۍ نشم پیدا کولی، مزدوري نشته، نوکري نشته، او په کور راته بېبې په کټ پرته ده. خیر دی، ته مه خفه کېږه، په الله بروسه ساته، الله به ښه کړي. څه نه څه بندوبست به ولې وکړو. بس روما ته واکوه، ځکه چې دی نو د مور باره کې ډېر زیات خفه یم او ورته واره زیاتېږي، ټوله شپه تېره شي، هغه غریبه په کټ کې ناسته. نو بس دعا کوه. نه ډاکټر څه وایي چې په دې څه چل دی؟ نو ډاکټر له به بوځمه، نمبر به راله خو چې له 100 روپۍ مې لاس ته راشي نو سرکاري هسپتال ته به یې بوځمه. زه ته مه پریشانه څه نه څه ډاډ بوځي، الله به خیر کړي. الله دې خوشحاله کړي. دعا کوه راته. خدایه رحم را باندې وکړې، خدایه کوم خوا لاړ شو. چیرې مې د لږو پیالې پخه کړه. الله دې خان کړه، الله دې ډېر خوشحاله کړه. بېبې څنګه یې څه؟ خیمه ده خیر، یو ټوک مې بېګانه دی کړی، ټیک ټاک یې وه. ته غم مه کوه، ته مه خفه کېږه. بېبې ټوخې دې زه ډېر لرې اورم. ته زما د زړه د خوشحالولو دپاره وې چې بېګا مې ټوخې نه دي کړې، ټوله شپه دې ټوخې کړې دي مورې. مورې ته راپاسه. دې کولی شي او خوشحاله شي، بچې خوشحاله شي. کېنه کېنه. بېبې ګرمه چیغه دې پخه کړه. خدایه که دا سخته په بل چا چولی شي دا ټوخې ټول زما په سر کا. زه ټیک ټاک یم، تړه مه خوره، څه هم نشته دی، ټیک به شم. په تا دې خدای تود باد هم نه الوزي، جوړه به شم. آمین. بېبې بېبې ته خو زما ټول کائنات یې. بېبې الله دې تا جوړه کړي، الله دې تا جوړه کړي. یا بچې رښتیا تا خو به د سهار نه څه هم نه یې خوړلي، ته خو به وږی تږې. زه څه ګورم. نه بېبې نه بېبې ته سم ده، ته سم ده. زه به روټۍ پیدا کړم، زه به را پیدا کړم، تا له به م وروړم او په خپله به م وخورم. ښه ده، ته چې وڅښه ورشه او زه به لاړ شم، غم به زه وکړم. بېبې ځئ بېبې ګلونده ته نږدې دي، په قلاره دې ځان ته دې وبلاله، خو بېبې پاڅېږه. الله دې دې کمله کړه، داسې دواګانې مې ورته وکړي چې دا ګړوند یو الله دې زما دپاره ژوندی لره بچ. بېبې خدای دې تا زما دپاره ژوندی لري. امین امین. خفګان مه کوه، په لاره باندې ګوره څه وخوره، نار نه ور ونه ګرځې، ته ګوره 1 روپۍ نه لګې په ځان باندې، ټوله ورځ نار ګرځې. بېبې ته د خپل ځان خیال ساته. زه راځم ښه؟ ټیک ټاک هېڅ هم نشته پهمانه، بېغمه ګرځه، ځواني دې ده، دې وخت کې خلک عیش کوي، غمونه مه کوه. ما د پیسې مل شي، د غیبونه ورسه امداد وکړي. مالکه دا بوتل خو ایکسپایر دی. مړې دا ښار یې ناپوهانې به کلي ساده خلک دي، همدا ایکسپایر ته وایي به د خطوب ښه کنه، دا ټول جټ د نکاح خلک دي. سلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یاره د خدای تعالی ظالمه چې دا سپېرونه زه ستا وختي وینم که نه، ټول ورځ مې سر تندی نه لګي. مړه وایه خبره کوه څه چل دی؟ دغه سره مور مې ډېره زیاته بیماره ده، ډېره زیاته ټوخېږي، ما یې که لږه دوی دې ودې راکړم. ما هسې نه ده راوړې، دا ما په پیسو راوړې ده، پیسې ما بې دا نه غټ غټ بوټونه ورکړي دي او تا ته 2000 روپۍ زړین دي، هغه 2000 روپۍ مخکې راوړه، نو بیا به دوی وړلې قدم راواله.
وایم یا دغه سره پیسې ستا هېڅ چاته هم نصیب خو ما له دونه دوی راکړه چې زه یې مور له یو سم زه به خواري مزدوري کوم او تا له به پیسې درکړم خدای دپاره تش لاس مه ملېږه Ruksha mana piu bahasa yo. Rosanna ada dawayan ulo pesi mu akabe. Kita mungkas kalau video. Ruksha. وایم دغه سره اوس څه کېږي راته خیر دی یو تش بوتل خو راله راکړه Patas butir sekiyo. پکار دی چې Pakar tu yo. Dawan atas butir udah sekarang tu yo. Jangan jadi pesi lo dikatakan yo. Dah dawayan yang asli itu yo. Piu bahasa. Ruksha mana? بچیا به مې چرته یې ډېرې ناوخته کو یا الله ته خیر راپېښ کړي بیبي دوی مې راوړه بیبي رالې بچي ستړی مه شي بیبي بیبي لا تخيبة للمدربين يوم الزمان الله دې خاط کا الله دې د مرزونه بدونه وساته لاس دې خاورې بچه بچي ما اړه کې په بازار کې ما کباب وخوړل او تا نه مې سپوره روټۍ راوړه مې سینه دې خرابه ده سپوره ای به ما ده کباب نه دي ښه او رښتیا وایه تا خوړلي دي ما په بر بیټ بیبي خوړلې ده سکول کې به دې ماته ویل چې ما ډوډۍ خوړه بیا به دې نه وه خوړلې دروغ وایه ونه
خیر شو عبدالله دې په منډه روانې دا چېرته روانې رومان بس سامان مامان مې راغشتي دی او د غریبانو به څه منډي خو بس کله به ډوډۍ وي او کله به سي نو بس هغه بیبي له مې سودا کړې ده او ځان کور ته رسوم بیبي دې څنګه ده ډاکټر له یې بوتلې وه روما ډاکټر له خو مې لا نه ده بوتلې تاسو ته خو ما ویلي خو بس انشاءالله دې روز به کې د خیر ډاکټر له بوزم وایې که نه ته څه خیمه شکر حالات ښه دي ستاسو خو داسې کار وکړه چې بیبي دې ډاکټر له بوزه او چې سي نو ما ته وایې که نه زه یم که نه روما خبره ته نشم کولی داسې چل دی چې بیبي راته اوس بل شرط کېښوده راته یې ویلي دي چې بچي زما په ژوند چې دین ستا دا کور آباد شي نو زه به ډېره زیاته خوشحاله شم تا څه سوچ کړی دی روما زه به څه سوچ کوم خو بس الله دې هغه وکړي چې زمونږ د ټولو پکې خیر وي نو چې د مور مې څه خوښ وي هماغه سوچ به زما دي عبدالله چینکې ډېرې خو ته خو سترګې وغړوه که نه خو زه مړې دا خبرې پرېږدم مور دې راوله زه به ورسره خبره وکړم یاره روما ډېر لوی مشکلات دې رانه حل کړو زما مور هم دقه وایي چې زما په ژوند ستا څه ډولۍ راشي نو بس دا ارمان زما اخري ارمان دی بس دا هغه پوره کړه بس پوره به شي خو بس ته دې مور راولېږي یاره روما ډېره زیاته مننه وایم ډېره ښه جینۍ او زما د ډېره لوی مشکلات زما حل کړو ډېره زیاته مننه ځه ورځه ځه مخه دې ښه شکر دی خدایا کار وشو جینۍ هم ښایسته ده په خپل یې غاړه کېښوده زما چې مور ته مې وویم چې که خیر ستا د زړه ارمان خدای پوره کړم دا خو راته پته چې غریبۍ په تا باندې هر څه لوټ وکړي خو دا مې سوچ نه و چې تا ته به دروغ وښیي ما ته پته ده بچي چې تا ډوډۍ نه ده خوړلې ما ته دروغ ووایه هغه مور مې چې د بچي په رنګ پوهېږي د بچي د مخ کتاب پړاولی ما ته ستا رنګ ټوله وایي تا به په څه خوړلې تا سره پیسې په کوم ځای کې کار دې نشته روزګار دې نشته ما ته دروغ مه وایه بچي ما خو تا ته د دروغو چل نه دی ښودلی دا دې د کوم ځای نه زده کړه بچي زما عمر دې تا ته ولګي جاړه به لمړې ما ستا حق ادا نه کړی نه نه ته زما بچی مورې خبره نه شي ته زما بچی زه ستا دپاره حالت کې خوشحاله یم ما تا ته خپل حقونه بښلي دي بچی هر څه بښلي دي جاړه به زما زړه نه خوښې چې دا کې ګوره ځان سره په جاړه بچی زړه مې بچی کوه نور سبا دې ټیک دي دا ته وګوره بچی ګورې زما سبا دې ټیک دي الله زما دا مور جوړه کې او زمون دا په دې روزي خدای خیر کړي مورې دا دې چل دی مورې چې زه به خواري مزدوري کوم زه به د هر ځای نه مزدوري پیدا کوم مورې زه به ستا علاج کوم کوه انشاءالله الله به رڼایي راولي د خیره سره له مه وړوکې کوه الله شته دی هر څه به خدای ټیک ټیک ده مورې بس
راځه د کاکا بیا مردکیا نستا ناست لراغلی او نزستا چې شربت لراغلی نو چې ناستي له ډېر راغلی بیا څه راغلی تر بیا ستا د انداز زما خوښ نه شو او بله خبره چې دا ماشین مه ګرځوه دا د سړي زندګي تباه کوي وسله د پښتون کالی دی او د څومره وخت نه در پسې نښتی یم چې د بره کلي مالکانه راته پرېږده خو په والله ښې که دا غوږ پې ګرې تر بیا په خپل حصه باندې صبر کوه ستا هغې سره او دا کومه بنګله او کم جایداد دا ماته د خپل پلار میراث پاتې شوی دی خوله وسموه دا جاهل دی د ده نه غټ جاهل نشته دا اوس د ده د کولو کار دی ای چپ بل لفظ د خولې نه نه باسي ما ته خو ته هغه ملکانه نه پرېږدې خو په والله ښې که نه چې نن درنه هغه او دا کور د دنیا خالي کوم په خبره پوهېږې ډروره ډز ونه کړي داسې کې مه کوه ښځې د تره زویه په دې ماشین به مې نه یارې ځکه چې زما مرګ څه د چتې وجل نه دی چې ته ورته سټ قلم کې دا خو به درته اوس پته ولګي سړیه تا ته ما نه ویل چې خوله ورسمه وایه ویلې چې مه کوه خوله ورسمه وایه ظالمه یا ظالمه حالات دې خدای مات کړه یا وروره تا موږ ما کور رانکړه خدای د خندا خوشحالۍ نه کور وران کړه ما ورته مړه کړه مولا پښتانه په تور سر باندې لاس مه چتئ داسې کار وکړه چې د دې بنګلې او د دې جایداد کاغذونه دې په ښي لاس راکړه ګنې د هغه ماشوم زونه دې لاس ووینځه کوم چې په خدلوبې کوي نه ګوره سوال درته کوم ما بچي ته څه ونه زه راوړم سر کوه ما بچي ته څه ونه دا واله کاغذونه دا د بنګلې دی او دا د جایداد دی دا واله دې ګوته ولګوه زما د بچی خاني ختمه کړه زما بچی خوارزار کو ملکی خدایه ته دا خاني منصیب کړه د دې ظالمان خدایه پاکه څنګه چې زموږ نه په یو پړک کې واغسته دقه شانتې پې پویه مکې دی په یو پړک کې څنګه دا مخ په دې نه داسې خاندي وړه ما خوشحاله په دې یم چې د ډاکټر نمبر مې راواخیسته او ډاکټر راته نن ماښام 5 بجې خوب دي ډاکټر پرېږده مالګینې د واده زیری راباندې کړې چې واده کوم مورې ستا خبرې په سر سترګو د واده غم به م د خیر وشي روما رضا شوې ده وی مور دې ځان سره راوله چې زه یې ووینم نو یې بس زما څه ډولۍ بیا یو څه زه شکر دی ما درته نه ویلې چې هر څه به خدای سم کړي دا ما سېړه خوړ زه چې ځو هغه جینۍ که ورشم نه بیبي تا دې چل کوو که نه چې لاول د ډاکټر نمبر مې راغېشتي دي نو اسپتال ته به لاول لاړ شو چې ستا ټېسټونه هر څه وشي ای بیبي نو بس به بیا روما کره لاړ شو خوښه یې ده بیبي زه جګه جوړه یم پرېږده یا بچې زما د ارمان پوره کړه چې زما د سترګو په ډېرو نه مخکې زما د ارمان پوره شي زه به جګه جوړه شم زه څه بیماره خو نه یم جګه جوړه ښځه بیبي ستا ارمان به خدای پوره کوي زه به ستا دا ارمان خامخا پوره کوم او ستا په ژوند به زه سره ډولۍ دې کور ته راولم دا مې در سره وعده ده بیبي
بس صحیح ده ځه چې بیا ځو پیله باجي نه یې که ورځو نه بیبي لا ور به هسپتال ته ځو نه پیله نه یې که ورځو صحیح ده بس ته ځه ډاکټر لا همداسې نیک عمله شي الله دې ښاد کړه الله دې ډېر خوشحاله کړه لکه ونې نیسه ابو کاغذ راځه راځه السلام علیکم وعلیکم السلام. السلام علیکم روما سلام. دا زما مور ده څنګه یې تاسو طبیعت مو څنګه دی عبدالله راته ویلو چې تاسو ډېر ناجوړه شوي دی اوس ښه یم نیک عمله شي څنګه یې مور دې څه شوه مور خو مې ګاونډیانو کره کړې ده ګاونډیانو کره آبا. ماشاءالله جینۍ خو ښایسته ده ښه جینۍ ښایسته ده بس زه ورڅه خبره کوم غلی مور خو دې کور نشته دی دا خیر دی تاسو به خبره وکړم یا بچې زما دا زوی خو دې خوښ دی که نه څه مطلب یا بچې تا خو ما ته ویل چې جینۍ رضا ده دا څه وایي زه خو ته پوه نه شوم بیبي خبره ورته صفا وکړه که نه زه به نشم کولی یا بچې زما د دې زوی ته ډېره زیاته خوښه جینکۍ ښه ډېرې دي زموږ په بس بس خپل اوقات ته مو کتلي دي ډېره زیاته خوښې د دې خبرې څه مطلب دی یا بچې دا خو د زموږ صداقه ده تا نه وه پویه کړې بیبي په خپله یې راته ویلو چې مور دې راوغواړه زه به ورسره خبره وکړم نو زه خو د دې خلکو په دین او په اسلام نه پوهېږم بیبي زموږ که زه مې کوشش کوم بېغمه شه یا بچې لکه د بوډۍ به دې ساتمه ټیک ده چې زموږ غریبي ده خو ښه به خوشحاله کچا کورونه دي خو مینه ده پکې زما دې زوی ته انکار مه کوه خیر دا مطلب څه دی ستا زوی ته ما دا خبره څه وکړه چې راشه زه به دې ته جینۍ وهم نو ستاسو خو سوچونه بدل شو تاسو خپل اوقات ته کتلي دي چې زما په رشتې پسې راشئ فورا زما د کور وځئ خو زما مور راله نه په دیکو دیکو به مو بار کړي درته مې وویل چې بار شئ ځئ دا ناټک مو بل ځای وکړئ وځئ زما د کوره شکر دې خپل کور ته راورسېږي مورې مورې ته کښېنه او مورې ګورې چې زړه ښکته پورته نه کړي بیبي نه بچې ته خفه نه شي زما پروا هم نشته دی ایبه دا پکې راځي مورې ګورې چې ته خفه نه شي ښځې ته بې زهر دې د خپې ډېرې ښځې به راشي نه یم خفه نه یم خفه بچې نه یم خفه ته لاړ شه ځه بار وځه بار مورې زه تا نه ته ډوډۍ ووډۍ غم کوم نه خفه کېږم بچې ته کښېنه مورې نه یم خفه نه یم خفه بچې نه یم بچې ما معاف کړه ما نه پرې خفه نه شي بس دی بچې د پلار غم دې وواډوه ستا د ټول عمر یوې ورځې زما په زړه کې سوري وکړه زما په زړه داغونه کېښوده بس دی بچې زما په زړه نور د داغونو ځای نشته ما نه پرې خفه نه شي بچې ما معاف کړه بچې نور زما په زړه کې د داغونو ځای نشته داغونو ځای نور نشته
پرېږده